أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى كل معلوماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى كل معلوماتك. إله العالمين جي ختم شريف صابون الروح حضرة ما يربى يسف حاجة وقبل الله حضرة الشاهي أولياء شاهي نقطة صامرك حضرة صامرك حضرة مرمور فلات وزرقون زرقون ورسل فيوزاتي فوزات بركات ما بصرامة سبك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا وارزقنا فهم النبي حفظنا من القربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة السوم أنك سهو ونسيان بر پیغمبر جائز است. دریم مقدمه ده چې سهو و نسیان پر پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک باندې جایز ده، بلکې واقع سوی هم ده علیه و علی آله الصلاة والسلام. در حدیث ذیالیدین آمده که آن سرور علیه و علی آله الصلاة والسلام در نماز فرض رباعی بر 2 رکعت سلام دادن. د ذیالیدین صاحب په حدیث شریف کې راغلی دي چې د مازیګر په منځ کې غالبا د مازیګر منځو چې هغه 4 رکعات منځو د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک پر 2 رکعات باندې سلام وګرځاو. ذواليدين عرض کرده اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول الله، آیا لمونځ کوتا کړسو او کستا ایرسو ای رسول الله خدای. انو د مبارک ورته چې یا دا دواړه نو. بیا چې د صحابو څخه پوښتنه وکړل، صحابه مبارکانو تایید د قول د ذیالیدین وکي. بعد از ثبوت صدق قول ذیالیدین آن سرور علیه و علیه الصلاة والسلام برخواسته 2 رکعت دیگر به آن منظم ساختن، بیا نور 2 رکعت ورسره ملګري کړل نو سجده سهو کردن، سجده سهو وکړل. نو خو د نسیان او سهو اده دته منسوبه شول. هرگاه سهو و نسیان در حالت صحت و فراغت به مقتضای بشریت جائز باشد، صدور کلامی بی قصد و بی اختیار در مرض موت در وقت استیلاء وجع به مقتضای بشریت از آن سرور علیه و علیه الصلاة والسلام چرا جائز نباشد؟ نو دا چې د جوړ په صحت و فراغت په حال کې و، خو د بشریت تقاضا په اساس باندې سهو و نسیان دغسې واقع کیږي. نو په هغه وخت کې چې انسان باندې د مرض تکلیف زیات وي او بیا د مرض موت چې د مرض موت تکلیف ډیر زیات پر د باندې چې هغه بعضې روایتونو کې راځي چې وایي د مبارک ویل چې هغه عزراییل اسلام ته چې ده وویل داسې روایتونو کې راځي چې مطلب پر ما باندې ډیر تکلیف تیر کړه خو چې پر امت باندې تیر نه کړي. دا خبره ده ورته وکړل. او یا هغه بیا عایشه رضی الله عنها چې وایي پخوا به ما په هغه خلکو باندې به مې کس کېدی چې هغه د مرګ به اسان و، زکندن به اسان و، خو ما چې کله د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک د زکندن تکلیف و زحمت ولیدي چې دوی څونه په تکلیف و په زحمت دی، وایي بیا مې نو په خلکو باندې کس نه دی سوی چې که د زکندن تکلیف و زحمت دا یو بد شی وایي نو خدای تعالی به درته نور کولی. نو دا چې پر ده باندې هغه استیلا د وجع و د دردونو باندې غلبه و، پر ده باندې تکلیف ډیر زیات و، مرض موت کې د تکلیف بیخي زیات و. نو په دې وخت کې به ولې سهو و نسیان د بشریت په تقاضا باندې د څه نه صادریږي؟ و اعتماد از احکام شرعیه برای چی مرتفع شد؟ اعتماد به ولې د احکام شریعت څخه مرتفع کیږي؟ زیرا که حضرت حق سبحانه و تعالی به وحی قطعی آن سرور علیه و علیه الصلاة والسلام اطلاع بر سهو و نسیان او می فرموده و ثواب را از خطا متمیز می ساخته. خو الله جل جلاله ورسره ملګری و، الله جل جلاله د ده سره
معین و مددگار و په قطعي وحي سره د مبارک د سهو د نسیانو تدارک کاوه هغه سهو نسیان ور اصلاح کول ثواب یې د خطا څخه متميز کاوه جلا کاوه چې تقریر نبی بر خطا مجوز نیست که مستلزم رفع اعتماد از احکام شرعیه ولی تقریر د نبی پر خطا باندې روان دي خطا صادرېدل د نبی څخه جائز دي اما تقریر پر خطا باندې یعنی پر خطا باندې دغه ثابته پرېښول او تنبیه نه ورکول دا غیر ممکنه خبره ده دا جائز نه دي دا امکان نه لري ولی که هغه وشي نو بیا اعتماد د احکام شرعیو څخه پورته کیږي چې کېدای په یو حکم کې به دی غلط سوی سهو سوی وي نسیان سوی وي خو د طلب هم غږ نه ورته کړي وحي هم بیا نه راغلی دا احتمال او پیدا شي نو احکام شرعیو څخه اعتماد رفع شي اما دا که چیرې د یو حکم په سهو یا په نسیان سره کړي خو فورا الله جو تنبیه ورکړي او د الله جو د تنبیه څخه وروسته خو نو بیرته هغه شی اصلاح کیږي نو پر احکام شرعیو باندې اعتماد موجود شو پس ثابت شد که موجب رفع اعتماد نفس سهو نسیان نیست بلکه تقریر بر سهو نسیان موجب رفع اعتماد است نو دغه اول نکته د سائل په دغه ماده کې غلطي کړې ده چې دی وای پر سهو نسیان که چیر جائز شي نو سهو نسیان بیا نو د احکام شرعي اعتماد رفع کیږي هیڅ کله نه رفع کیږي په سهو نسیان سره د سره اعتماد نه رفع کیږي بلکې تقریر پر سهو نسیان باندې د الله جل جلاله څخه پر سهو نسیان باندې دی پرېښول هغه موجب د رفع د اعتماد دی نو دغه ځای کې سائل بل غلطي کړو وان تقریر مقرر است که مجوز نیست هغه تقریر خدا ثابت خبر ده چې مجوز نه دی نو خو لکه د چې ویل د هر مقدمه په خپل ځان کې مستقل جواب دی انا اوس دغه هم مستقل جواب دی ځکه د سائل غلطي راوېستې چې سائل په دغه لفظ کې بیا غلطي کړې ده مقدمه رابعه ان که حضرت فاروق بلکه خلفاء ثلاثه رضی الله تعالی عنهم مبشر بجنتا بکتاب و سنت و احادیث حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بلکې درې سره خلفای ثلاثه راشدین دا الله جوړ ته د جنت زیرو کړی او دا په قران او په حدیث ثابت و احادیث به خصوص در باب بشارت جنت ایشان از کثرت روات ثقات توان گفت که به حد شهرت بلکه به حد تواتر معنا رسیده باشد انکار آن از جهلت یا از عناد د دې د جنت د بشارت روایتونو دونه زیاتی او اغراویان هم دونه ثقه خلق دي چې د دې د کثرت او د دې د ثقوالي په وجه باندې کولای شو چې هغه چې دا وایي چې دا احادیث مشهوره دي یا احادیث متواتره دي احادیث متواتره خو نو صورت ویلای متواتره المعنا دي هغه معنا متواتره را نقل شوی ده الفاظ متواتره نه دي اما معنای متواتره ده یعنی معنای ثابت ده الفاظ مختلفه راغلي دي په دې کې نو که څوک دا غوڅ منکر کیږي یا به جاهل وي یا به معاند وي روات احادیث صحاح و حسان اهل سنتن که از اساتذه خود که صحابه و تابعین باشند اخذ نمودند و روات جمیع فرق مخالفه را اگر جمع کنند معلوم نیست که به عشر عشیر اهل سنت برسند کما لا یخفى على المتتبع المتفحص المنصف دی اشاره وجه ته کوي چې احادیثو کتابونه د شیعاګانو جلا دي او د اهل سنت ته جلا دي د اهل سنت احادیث ور کتابونه معلوم دي چې صحیح سته دي بخاری شریف او مسلم شریف او دا نور دي او دا نور بیهقی و دارقطنی و فلان و فلان د شیعاګانو د احادیثو کتابونه چې ډېر کم دي د دې هغه اعتمادي کتابونه د دې د مذهب هغه معتمد کتابونه هغه یا الکافی ده
او یا نهج البلاغه یو یا دوه نور داسې کتابونه دي چې هغو کې هم اکثر احادیث نه دي، اکثر روایتونه د اهل بیتو څخه وکړي نقل شوي دي، یا د امام جعفر صادق څخه نقل شوی دی، یا د حضرت علي صاحب مرد کورنۍ څخه یا د حسنین مبارکین څخه. مطلب دغه 12 امامانو د اهل بیتو څخه دغه د دې روایتونو اکثر نقل شوي دي. اکثر روایتونه د امام جعفر صادق صاحب څخه دي. خپل د حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم ورته د دې روایتونه کم دي نسبت و اهل سنت ته. د دې روایتونه ډیر کم دي، د روایتونو راویان ډیر کم دي. دا چې کسړي د احادیثو او د رواتو د راویانو په تاریخ کې سړی وګوري، د دې مذهبونو سړی وڅړي، نو ډیر راویان شته زموږ توس په کتابونو کې هم شته. حتی د امام بخاري صاحب، د امام مسلم صاحب په بعض راویانو کې په بحث کې راغلي دي دا وترک راغلي چې دا شیګان مرتضی د بخاري شریف د مسلم شریف په بعض احادیثو بعض راویان چې دي هغه په تشیع باندې متهم دي، او په دا نورو کتابو کې غیر له بخاري او مسلم څخه په دا نورو کتابو کې خو ډېر راویان داسته چې هغه په تشیع باندې متهم دي چې هغه شیګان دي. اما ډېر کسان نه دي متهم، یعنی په سل کې یو 15 کسه یو 10 کسه به د شیعتوب د تشیع تهمت باندې ویل شوی. نو که د احادیثو راویانو ته وګورو چې چا د صحابه کرامو څخه روایتونه را نقل کړي دي، چا د اهل بیتو سره روایتونه نقل کړي دي، چا د تابعینو سره روایتونه را نقل کړي دي، اکثره که وګورو نو شیعګان یې لږ او اهل سنت یې ډیر دي. نو دی وای د اهل سنتو راویان بیخي ډیر دي او د اهل تشیع راویان هغه ډیر کم دي. نو اعتبار خو ډیر ولري د اهل سنتو په ټول راویانو کې چې سړی وګوري نو دغه بشارت د جنت د حضرت عمر صاحب او د ابوبکر صدیق صاحب او د حضرت عثمان صاحب دا بیخي په ډیر روایتونو کې شته. او د شیعګانو په کتابونو کې چې وګوري په هغو کې یوازې د حضرت علي صاحب په متعلق باندې شته او د نورو خلفای ثلاثه په باره کې نشته. خو د خلفای ثلاثه په باره کې چې دې روایت نه لري دا نه درلودل علامه د دې نه ده چې شی ثابت نه دی، نشته. نه درلودل روایت نه درلودل علامه د نفي نه ده، د نفي د حقیقت چې په حقیقت کې ناشی وجود نه لري. او وجود د دې روایت، وجود دغه بشارت د اهل سنت په کتابو کې په کثرت سره د علامه د تحقق دغه د چې د شی خامخا شوی دی. نو دی وای چې وروات جميع فرق مخالفه را اگر جمع کنن که د ټول مخالف فرقو راویان مرجمع کو معلوم نیست که به عشر عشیر اهل سنت برسن چې هغه لسمی ته اهل سنت ورسیږي، ځکه د اهل تشیع راویان ډیر کم دي. كما لا يخفى على المتتبع المتفحص المنصف، څوک چې په انصاف سره تفحص او تتبع کوي هغه ته دا خبره معلومه. وكتب احاديث اهل السنت مشحون ببشاره ان اکابر از بهشت، او د اهل سنت د احادیث کتابونه ډک دي په بشارت سره چې دغه اکابر ته د جنت زیری ورکول شوی دی. و اگر در کتب احادیث بعضی از فرق مخالفه این بشارت را روایت نکرده باشند غم نیست که د مخالف فرقو د احادیث په کتابو کې دا بشارت نه ویل نقل شوی څه پروا نه لري چې عدم روایت بشارت بر عدم بشارت دلالت نه داره. دا چې د بشارت روایت نه نشته، عدم روایت بشارت دا دلالت پر عدم بشارت باندې نه کوي. و اما ثبوت بشارت ان کابر به بهشت در قرآن مجید بس است به آیات متکثره. اشد نو په روایتونو کې خو دي
د اهل سنتو په روایتونو کې ستا د شیګانو په روایتونو کې نشته. نو راځي چې قرآن مجید ته وګورو. په قرآن مجید په آیاتونو کې قرآن مجید خو نو زموږ د اهل تشیع د ټول یو رقم دی. نو قرآن مجید کې په ډیرو آیاتونو کې د بشارت راغلي دي. منها یو د هغو څه دا دي: قال الله تبارک وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سابقون اولون مهاجرین و انصار چې هغه اولون سابقون دي او هغه اولون دي چې په اول سبقت کړي په اسلام کې او هغه پخوانی کسان دي او هغه کسان چې وروسته د دې متابعت کړي په سي طریقه سره الله زین راځي او دې الله سره سوي دي خدای تعالی د جنتونو آماده کړي ادا وعده د جنت الله تعالی دې ته جنت آماده کړي الله زین راځي سوي الله چې د چا سره راځي سنو بیا بل خاطر کړي چې په جنت او دی به همیشه په هغه جنتو کې. نو خدای د وعده د جنت ورسره نو دا درې سره خلفا حضرت عثمان صاحب حضرت عمر صاحب ابو بکر صدیق صاحب په سابقونو کې نو داخل خو هغه اول کسان څخه و چې هغه ایمان یې راوړ. ابو بکر صدیق صاحب ټول هغه اولنې سره حضرت عمر صاحب د اول کسان د سابقونو څخه دي د اولونو څخه دي مهاجرینو څخه دي د ټولو څخه. نو خدای وعده د جنت راوړ. وقال الله تبارك وتعالى قدتلوي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. خدای تعالی د ټول سره وعده د حسنا کړه د جنت. حسنا تفسیر په جنت سوی د ټول سره الله تعالی وعده د جنت کړه چې د مخکې د فتح انفاق او مقاتله کړي کې ورسته. نو دغه درې سره خلفاء ابو بکر صدیق صاحب عثمان صاحب عمر صاحب دا د فتح سره مخه مقاتله نه وکړي دا غ صدر مخه انفاق نه وکړي خود کړي ا د ټول سره الله تعالی وعده د جنت کړي خدای دې مبشر سول په جنت سره. او دا خو یواز دین نه بلکې ټول صحابه ته د بشارت ورکول شوی دي. هرگاه جميع الصحابه که پیش از فتح و بعد از فتح انفاق و مقاتله کرده المبشر به بهشت باشند از اکابر صحابه که در انفاق و مقاتله و مهاجره اسبقا چی گوید و چی تواند گفته و اعظمیت درجات ایشان را چگونه درک نماید که چیست. نو چې د ټولو صحابه سره داسې وعده سوې ده نو هغه اکابرین صحابه چې په د انفاق او مقاتله کې او په هجرت کې هم د ټولو څخه اسبق دي او هم د ټولو څخه په کامله توګه کړی دي. نو د هغو به څه بیان وکړي او د هغو په باره کې څوک څه ویلی شي د هغو د درجاتو اعظمیت به نو څنګه موږ معلوم کو. اهل تفسیر گفتن که کریمه لا یستوی در شان حضرت صدیق است رضی الله تعالی عنه نازل گشته است که اسبق سابقان است در انفاق و مقاتله. دا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و اهل تفسیر ویلي چې دا خاص په باره کې د حضرت بکر صدیق صاحب نازل شوی چې د ټولو څخه سابق. او وقال سبحانه وتعالى قبل ذلك خدت الله ويلي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بیا الله تعالی شاهدی ور ادا کی چې خدای تعالی راضي سوی دي د کسان چې د شجرې لاندې بیعت کړی وو. و امام محی السنه در معالم التنزیل از جابر نقل کرده رضی الله تعالی عنه. امام بغوی صاحب په خپل کتاب کې معالم التنزیل کې د جابر صاحب روایت نقل کړی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود چې د مبارک فرمایل که به دوزخ نرود یک کس از آنها که در تحت شجره بیعت کرده اند چې کوم کسان د شجرې لاندې بیعت کړي یو سړی به دا وڅ دوزخ ته لاړ نشي. حال دا چې پاغو کې حضرت عمر صاحب او صدیق صاحب مرګ دواړه شامل. حضرت عثمان صاحب مرګ نو حاضر هغه نو حاضر. نو حضرت نبی علیه السلام ورک صلی الله علیه وسلم خپل لاس راوختی ول دا لاس د عثمان دی په دا بل لاس کې کېښ
حضرت عثمان صاحب په نیابت باندې خپل لاس کې ول دغه لاس د عثمان دی دا په بداسي کې او وان را بیعت الرضوان گوین دیت بیعت د حدیبیه و بیعت دیت بیعت الرضوان ولی خو الله تعالی د رضا شاهدی ورکړل چې رضی الله عنهم الله د دې راضي شو دي چې حضرت حق سبحانه و تعالی از این قوم خوشنود شد ولی خو الله تعالی خوشحال است چې خوشحال بیعت الرضوان و شک نیست که تکفیر شخصی که مبشر به بهشت باشد به کتاب و سنت کفر است و از اقبح قبایح دا چې یو څوک الله تعالی د چا سره راضي شوی او ته هغه سره کافر وایي دا په خپل ځای کې په خپل د کفر خبره ده او دا د ټول قبایح څخه هغه بده خبره ده اقبح القبایح خبره ده چې الله تعالی د چا سره راضي دی چې نسبت کفر ورته کوي نو دا د سائل ته وایي مقدمه خامس آنکه توقف حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه در اتیان قرطاس نه از روی رد و انکار بوده عیاذا بالله سبحانه من ذلك دا چې د قرطاس پر راوړلو کې توقف وکي دا د جوړسنو چې د انکار کاوه او ردول د خبره این قسم سوء ادب از وزرا و ندمای پیغمبری که به خلق عظیم متصف است چگونه باشد بلکه از ادنای صحابی که یک بار یا دو بار بشر في صحبة خير البشر مشرف كشتاس إن معنى متوقع نیست یو صحابي چې یو وار یا دوه واره د صحبت شرافت نصیب سوی هغه لا داسې بې ادبي نشي کولی چې د مرګ ورته وایي دا کار وکړه او غیر نه کوي دا غیر ممکنه خبر ده چې د اکابرینو څخه داسې کوتاهي ساجي رسي بلکه از عوام امتی او که به دولت اسلام مستصعد گشتن این قسم رد و انکار متوهم نیست عوام د امت عام خلق چې په اسلام په دولت سره نیک بخت سوي دي داسې قسم رد و انکار د هغو څخه په وهم کې نسره کړی فكيف كسيك از اكابر ووزراء وندماء باشد واز اعاظم مهاجرين وانصار بود این معنا تخيل نمود آیت نو د اکابرینو د اکابر وزراء وندماء او څوک یې صدیق صاحب په شان کې حضرت عمر صاحب په شان کې کله دا شی ممکن دی کله سره دا شی په خیال کې راوړل شي حضرت حق سبحانه وتعالى وتقدس انصاف جهاد الله جهودي ودیت انصاف ورکی و دغه معترضینو ته که با اکابر دین این قسم سوء ظن پیدا نکنن و ناپهمیده به هر کلمه و کلام مؤاخذه نه نماینده الله جدی ته داسې انصاف ورکړي چې د دین د اکابرو سره داسې قسم بدګماني پیدا نه کړي او ناپهمیده د دې پر خبرو پر هر کلمه او کلام باندې مؤاخذه و اعتراض ونه کړي فقط یو خبره و هغه خبره دا ده چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خصوصا اکابرین د دي هغه د تصنعات او تکلفات څخه خلاص تصنع او تکلف هغه نه کاوه نه په خبرو کې کاوه د دې خبرې صراحتا وي ارڅ خبره به صراحتا هغه آداب او هغه شان چې د ورسته د اعاجم او دغه نور ځانونه چې ادبیات والا بولي دغه ادبیات چې دغه کسان کوي هغه په خبرو کې دا شان نه کول د هغه خبرې ټولې پاکیزه خبرې وي د زړه خبرې وي د زړه سره پورته کېدل پر خله راکتلل او ډېرې پاکیزه صفا خبرې تصنع تکلف چمبازي خبره قطعا نه وبخښي نو ځکه دا د دې خبرې د ډېر سادهوالي او څخه کله کله سړی ته داسې معلوم شي چې دا نو څنګه دی کولی هغه زموږ هغه خبرې پر هغه رقم باندې ځکه نو کولی چې موږ په دغه پالتو ادبیاتو باندې اخته یو د تصنعات او تکلفاتو باندې عادت هغه سره دا شی نو هغه ډېرې ساده خبرې کوي ډېرې زړورې خبرې کوي هر خبر چې به کوله هغه به ډېره ساده وه ډېره زړوره وه ډېر د اخلاص ډکه وه او خبره به عین د زړه خبره نو ځکه دغه سوال هم د دغه ځای څخه پېښ شوی دی
بلکه مقصد حضرت فاروق استفهام و استفسار بوده، چنانچه گفته استفهموه. وای د مقصد دا نه و چې ردول د دغه خبرې کول، هغه د امر رد یې کاوه، داسې نه و، بلکې مقصد استفهام و استفسار و، پوښتنه ځینې وکړي. لکه د استفهموه لفظ پکې راغلی وای، تاسې ځان وفهموئ. یعنی اگر به جد و اهتمام طلب قرطاس فرمایند آورده شود و اگر در این باب جد نداشته باشند در این وقت نازک تصدیع ایشان نباید داد. یعنی که دی دغه طلب د قرطاس چې کوي، که ډیر په جد و اهتمام باندې کوي، په ډیر کوشش باندې کوي، ډیر ټینګار پر دې باندې کوي، نو خو باید وسی، او که نه نو په دغه نازک وخت کې دی ته باید سردرد ورنه کول شي، ځکه دی په زحمت دی، مریض دی، په تکلیف دی، دونه اندازه زحمت باید ته ورکړل شي. او دغه د کاغذ راوړل دا اوس موږ تاسو ته ګوره ډېره ساده معلومیږي. یو سړی مریض دی، یعنې وصیت نوشته کوي، ورسې کاغذ راوړل. لیکن د صحابه کرامو په ژوند کې دا خبره ساده نه وه. د حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اصلا کاغذ ونه، کاغذ به په ډېر ندرت سره پیدا کېدی، په تکلیف سره به پیدا کېدی. د مبارک په ټول ژوند کې یو څو خطه پاچاهانو ته نوشته کړي دي، هغه به هم خپل کاتبان درلودل، کاتبان به ناست وو، هغو به خپل کتابت، کتابت داسې اسانه کار نه و، د ده خپل کتابت زده نه و. او نو یو دا د قرطاس راوړل، د کاغذ راوړل، چې ورسې کاغذ راوړي زه به تاسو ته داسې یو شی ووایم. دا خبر په خپل ځان کې صحابه کرامو ته ډېر ناولده معلومه شول چې دی مبارک کې کاغذ غواړي، هغه دې هم د وصیت لپاره. نو د مبارک په موږ ته قرآن شریف وایه، هیڅ وخت یې نه جرأت ویل چې نوشته کړي. احادیث بیا راته ویل، هیڅ وخت یې نه جرأت ویل چې نوشته کړي. همیشه به هغه په یاد ویل کېدل. د مبارک په موږ ته آیتونه ویل، هغه زموږ په یاد شول. ټول تعلیم و تعلم یادي و، پر نوشته نه و، کتاب نه و. د کتاب و د نوشتې خبره څنګه مابین ته راغله؟ دا په خپل ځای کې یو ډېر ناولده خبره. دوم، حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم همیشه پر دغه صحابه کرامو چې د حاضر و، پر دغو باندې دونه باور درلودی چې قرآن کریم یې ورته وایي، د قرآن کریم آیتونه پر هغه اعتماد درلودی و دغه آیتونه دوی په حفظ کې پاتېږي. په احادیث یې ورته ویل، هغه د دوی پر حافظې اعتماد درلودی. دا کومه خبره ده چې نن د هغو پر حافظه د اعتماد نه لري او خامخا یې ورته نوشته کوي. دا خبر و دوی ته ډېر تعجب معلومه شو چې په دې 20 کاله خو داسې نه وه پېښ شوې چې خبره دې زموږ پر حافظه دې د ده اعتماد نه وي، خامخا دې نوشته غواړي. دا کومه خبره ده؟ دا و دوی ته ډېره ناولده معلومه شوه چې بې اعتمادي څنګه دلته راغله. درېیمه ناولده خبر دا چې هغه قرآن کریم چې د الهي کلام دی، د الله جل جلاله د طرفه نازل شوی دی، هغه قرآن چې الیوم اکملت لکم دینکم پکښې کې دي، ورضیت لکم الاسلام دینا پکښې کې دي، هغه زموږ دپاره کفایت نه کوي. او نن دی یو داسې مختصره خبر کوي چې هغه د قرآن هم نه ده، اما لن تغدلو پکښې راځي چې هېڅ کله به بیا تاسو ګمراه نه شئ د دې خبرې وروسته. نو آیا قرآن کریم د هغه څه وروسته امکان د دلالت شته؟ نن دی یو داسې جامع خبره کوي چې هغه د قرآن جز هم نه ده، او لن تغدلو پکښې کې دي، هغه بیا د قرآن شریف په دفعه کې د دلالت تر قرآن شریف ډېره مؤثره ده. دا په خپل ځای کې ډېره ناولده خبره. نو دا درې عجایب خبرې سره یو ځای شولې. دا دغو نو عجایبو خبرو د یو ځای کېدلو په وجه باندې حضرت عمر صاحب مبارک دی ته اکابرینو ته دا اشتباه پېښه شوه چې آیا دا خبرې به د زړه څه کوي او که به دا د مریضۍ آثار وي. دا خبره ساده نه وه، دا خبر د ډېرو عجایبو درې
درې څلور ډېر عجایب شیان په دې خبرو کې جمع شول. نو ځکه دوی ته دا شی ناولده معلوم شو، نو بیا یې وویل چې استفهموه، تاسې وفهموئ خبره، دی وغږوئ، پوښتنې ځینې وکړي، معلومات ځینې وکړي چې آیا دا خبرې دی د ساده کوي او که د مرضي آثار دي او که په جدیت راته کوي. چې اگر به وحی و امر طلب قرطاس نمودان به تاکید و مبالغه طلب قرطاس خواهند کرد. که چیرې دغه د غوښتنه په وحی او په امر سره نو دی به په ډیر جدیت سره طلب د قرطاس وکړي او مبالغه یې طلب قرطاس خواهند کرد او بیا به طلب د قرطاس په مبالغه سره وکړي و به آنچه مأمورا خواهند نوشته او په کوم څه چې د مأمور شوی دی هغه به نوشته کړي که تبلیغ وحی بر نبی واجب است ولی تبلیغ د وحی پر باندې لازم دی. و اگر این طلب به امر و وحی نیست بلکه میخواهند که از روی اجتهاد و فکر چیزی نویسند وقت مساعدت آن نمیکند. که چیرې دا د طلب دا د امر او د وحی په اساس باندې نه و نو بیا خو به نو خامخا به د اجتهاد له رویه دا خبره کوي. د اجتهاد د وجې څه چې کوي نو وخت مناسب نه دی ځکه د مبارک د صحت خبره مهمه ده، د مبارک د زحمت خبره مهمه ده چې اوس دی په زحمت دی د صحت جوړ نه دی نو دته ولې موږ دونه اندازه تکلیف ورکوو چې اوس دی اجتهاد وکړي او یا اجتهادي خبره موږ ته ولیکي. اوس که چیرې دا د امر او د وحی خبره وای نو د وحی په مقابل کې چې ټوله دنیا ورته ولاړه د په مقابل کې او هیڅوک ملګری هم یوازې صدیق صاحب په هغه وخت کې هم د وحی د رسولو مخه چا ونه نیولی سوی. نو که چیرې دغه د کاغذ راغوښتل او دغه د پیغام نوشته کول که چیرې دا د وحی په اساس باندې وای نو یوازې د حضرت عمر صاحب خبره د پرېښول حضرت عمر صاحب نه غواړي اوله نو د پرېښول وحی نو پاته شول. که چیرې د وحی په اساس وای نو خو بیا ویل حضرت عمر صاحب ته خوش کپس کول چې ما ولې وای داسې زه تاسو د وحی خبره کوم ټینګار وکړ. نو چې حضرت عمر صاحب نه غواړي په تکلیف ته پروا نه لري ادم پرېښود نو خو منتاره وحی نه اجتهادي خبره پر دغه باندې دوی معلومه کړه چې دا اجتهادي ده که وحی. نو که اجتهادي خبره یي که غواړي چې د اجتهاد له مخې څه نوشته کړي نو وخت مناسب نه دی. پایه اجتهاد بعد از ارتحال ایشان باقی است. اجتهاد خود د پتلولو سره نو ختم، اجتهاد خو باقی پاتې دی. مستنبطان امت ایشان از کتاب که اصل اصول دین است احکام اجتهادیه را استنباط خواهند نمود. په امت کې شکر مستنبطان سته، ابوبکر صاحب مبارک مجتهد و حضرت عمر صاحب مجتهد و حضرت عثمان صاحب ټول صحابه کرام کې مجتهدین الحمدلله ډیرو. ټول مستنبطانو کولای شوی چې د کتاب چې اصل د اصول څخه د دین دی دغه څخه احکام اجتهادی و استنباط وکړي. و هرگاه در حضور ایشان که اوان نزول وحی بوده استنباط مستنبطان را گنجایش بوده بعد از ارتحال ایشان که زمان انقطاع وحی است به طریق اولا استنباط و اجتهاد اولی العلم مقبول خواهد بود. خود حضرت جناب سرور کائنات صلی الله علیه وسلم په ژوند کې بلا دغه مجتهدین خپل اجتهاد کا خپل استنباط وکاو، صحابه کرام خپل نظریات وړاندې کول، اجتهادي نظریات وړاندې کول. نو چې د دوی مبارک په ژوند کې هغه اجتهاد کولای شي، استنباط کولای شي، آیا وروسته نشي کولای؟ و چون آن سرور علیه و آله الصلاة والسلام در این باب جد و اهتمام نفرمودند بلکه از این امر اعراض نمودند، معلوم شد که از روی وحی نبوده است. دا چې د مبارک جدیت و اهتمام په دې باره کې ونه کړي بلکې خبره پرېښول، معلومه شو چې دا د وحی کار نه و، د اجتهادي خبره و. و توقفی که برای مجرد استفسار بود هیچ مضموم نیست. هغه توقف چې فقط د استفسار په خاطر باندې وي هغه هیڅ مضموم نه دی. یو څوک د دې دپاره یو څوک چاته امر وکړي ور دا پلان کوي کار وکړي هغه لږ معطلي د دې دپاره وکړي چې سر په خلاص کړي. د سر خلاصېدلو دپاره چې څوک معطلي وکړي دې ته ردول د امر نه وایي، دا هیڅ مضموم نه دی.
ملائكة إكرام از جهات استفسار و استعلام وجه خلافة آدم على نبينا عليه وعليه الصلاة والسلام عرض کردن أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. د الله جل جلاله په امر کې ملائکه علیهم السلام د فار د استفهام د فار د ځان په هولو په خاطر باندې د خپل ځان د پوی کولو په خاطر باندې عادي خبر ورته راوګرځول چې آیا تجعل فيها من يفسد فيها. نو سره د دې ویل چې ملائکه سم د خدای تعالی خبر رات کړ. نه نعوذ بالله هیڅ کله هغه د خدای تعالی خبر نه درت کړي بلکې د ځان فهمولو د ځان پوی کولو د فاره خبر مکرره کړل. وحضرت زكريا در وقت بشارة ولادة حضرت يحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام قفتا أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. هذه حضرت زكريا عليه السلام بشارة أما د بشارة بمقابل كي خبره تكرار کړل خبره را وګرځول چې را وګرځول دا علامه د دې نه و چې اوس نو د خبره قبول نه کړل علامه د نه قبول نه و بلکې علامه بلکې دا د ځان پرې کولو دپاره. وحضرت مريم رضي الله تعالى عنها قفت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. هغه ته چې بشارت د ولد وسو هغه هم د خزانه پرې کول لپاره خبره راغبر کړل چې خبره را وګرځول دا علامه د دې نه ده چې د بشارت نو دیرت کی بلکې ځان یې پوی کاوه. نو حضرت عمر صاحب ورکوم ورته چې استفهموه پښتنو ځینې وکړي معلومات ځینې وکړي ځان پوی کړي د ځان پوی کول دپاره خبره راګرځولې ده. و حضرت فاروق هم اگر برای استفهام و استفسار در اتیان قرطاس توقعت موده باشن چه مضایقه است و چه شور و شر است. نو کدوم د استفهام و استفسار دپاره دا کار کړي نو په دې کې څه د شور و شر خبره ده په دې کې څه مضایقه و تکلیف و زحمت دی څه مشکل په دې کې موجود دی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه.